شیرشاه همدارنګه د خزانې لپاره خزانه دار ټاکلی و. په هغه سیستم کې اصلاح کړې وه، مالی نظام او بازار یې لکه څنګه چې ما تاسو ته وویلو دا یې هند ته ورکړ. د هندوستان د هغه نه وروسته واکمنان چې وو یا مغولو یا انګریزانو هغو د شیرشاه سمونې خپلې کړلې، د شیرشاه اصلاحات کوم ځای کې چې د هغوی سیاست هغو ته اجازه ورکوله هغه یې خپل کړل. شیرشاه د یو عادل بادشاه په حیث باندې د بادشاهانو د استاد په حیث باندې نومول شوی و. شیرشاه سکې لرلې یا کوینز یې لرل، د سپینو زرو سکه یې لرله، د سرو زرو سکه لرله، د مسو سکه یې لرله، لکه د سپینو زرو، د سرو زرو، د مسو دا درې واړه سکې هغه لرلې. د سپینو زرو سکه د هغه 108 ګرامه د هغې وزن او روپۍ به بلل کېدله. نن هم د هند کرنسي، د هند مسکوکات دا د هغې رسمي نوم چې دی روپۍ ده. د پاکستان کرنسي چې دا د روپۍ په نوم یادېږي، د سریلانکا کرنسي د روپۍ په نوم یادېږي. دا د روپۍ نوم چې دی دا پښتو نوم دی او یو افغان ټولواک چې دی هغه له ورکړی دی، یا دا یو داسې نوم دی چې د افغانانو لخوا ایښودل شوی دی. دا د هرې ژبې نوم چې دی، که د پښتو نوم دی، که د سنسکریت نوم دی، که د هندي نوم دی، خو افغانانو ورکړی دی او د افغانانو نه پاتې شوی دی. او شیرشاه سوري ورکړی و چې هغه یو افغان پاچا و. شیرشاه د یو ټولواک په توګه باندې اسناد خپاره کړل، او دا اسناد یوازې د ځمکو اسناد نه وو، دا یوازې د قاضي فیصلې نه وي، دا یوازې د کوټوال یا د پولیسو فیصلې نه وي، د پولیسو ریپورټونه نه وو، بلکې د حکومت په ټولو چارو کې، د دولت په ټولو چارو کې رسیدونه ورکول شروع شو، د رسیدونو ورکړه راکړه شروع شو. او دا ډېر لوی کار و، ډېر لوی خدمت و چې شیرشاه هر څه په ریکارډ راوستل، شیرشاه هر څه رجسټر کړل، هر څه یې په لیکنۍ بڼه کړل او هر څه یې تاریخ ته وسپارل. د شیرشاه د دې خبرو سره، د دې کارونو سره چې زه ګورم ماته دوه خبرې رایادېږي. یو د حضرت علي یو خبره راته رایادېږي. حضرت علي به ویل چې الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. یو ملک، یو نظام د کفر سره پایدلی شي خو د ظلم سره، د زیاتی سره نه پایېږي. ډېر لوی خبره. همداسې یوه ښه خبره چرچل هم کړې وه. وینسټن چرچل د برټانیې صدر اعظم په دویم جنګ کې چا ورته ویلي چې جرمن ډېر مخکې را روان دی او لندن به ونیسي. هغه ویل تر څو پورې چې زما قاضي په قضا کې، په محکمه کې، په کوټ کې سمه فیصله کوي او قانون اجتماعي عدالت رامنځته کوي، ټولنیز نیاو رامنځته کوي، سوشل جسټس راولي او ټول د قانون په وړاندې یو ډول وي او یو ډول پرېکړې د هغو په حق باندې کېږي او د قضا لخوا نه کېږي، تر هغې پورې هېڅوک ماته او زما نظام ته او زما ولس ته او زما قام ته تل شوی دی. نو شیرشاه تاریخ ته ډېر ستر کارونه پرېښي دي، ډېر ستر کارونه یې پرېښي دي او په 15 کالو کې پرېښي دي. د شیرشاه نه وروسته بیا د هغه زوی اسلام شاه راغی یا سلیم شاه راغی. اسلام شاه یا سلیم شاه چې دی نه د شیرشاه تدبر لاره، نه د شیرشاه عقل لاره، نه د شیرشاه عدل لاره، نه د شیرشاه صلاحیتونه لرل، وړتیاوې لرلې صلاحیتونه. نو هغه نظام بیا ډېر زر ړنګ شو، د هغې په ځای باندې بېرته مغول د هندوستان واکمن شول. او د دې سره یو بل درس مونږ ته پروت دی، د ولس په توګه باندې یو درس مونږ ته پروت دی، او هغه دا دی چې د پاچاهي نظامونو تر ټولو لویه ستونزه چې ده هغه همدا ده. پاچا خپل زوی ته یا خپل ورور ته خپل نظام پرېږدي. که پاچا ډېر ښه سړی کېدلی شي، د هغه زوی، د هغه ورور هغه صلاحیتونه ونه لري، کم صلاحیتونه چې پاچاهي د هغه نه غواړي، کم ټولنیز نیاو او سوشل جسټس چې پاچاهي د هغه نه غواړي. او د شیرشاه سره همدا لوبه وشوله. شیرشاه لاړ، سلیم شاه راغی او د سلیم شاه نه وروسته بیا مغول د هند ټولواکان شول او په هند باندې د افغان په ځای باندې د مغول واکمني راغله.